سردار یوسفزي صاحب د وینا مطابق چې 6 بجو پورې نو د 22 منټه پاتې دي. بېتاب صاحب یو همګیر شخصیت دی چې یو خواته شاعر دی، بل خواته ادیب دی، صحافي دی او ډرامه‌نګار، تکلنګار، خاکه‌نګار دی او ورسره لکه څنګه خبره اوس وشوه چې مردم شناس هم دی، یعنی یو ماهر نفسیات په طور باندې هم موږ دوی ګڼلی شو چې څنګه انسان کې د انسان شخصیت وي، د هغوی خوبې خامې وي، هغه ټول بېتاب صاحب کې دا کمال دی چې هغه مخې ته راوړي. او بل ګل محمد بېتاب صاحب چې کومې خاکې لیکي نو په دې کې داسې په روانه ژبه، په ساده ژبه باندې لیکي چې په هغه باندې د ټولنې، د معاشرې هر وګړی، هر انسان چې دی هغه په ډېر په اسانه باندې پوهېدی شي، ځکه چې هغه صرف خاکه برای خاکه زما په خیال باندې چې نه لیکي، بلکې ورسره چې دا څومره په روانه ژبه کې ساتلی شي چې د هغې دپاره د شعر انتخاب، د هغې دپاره د متل انتخاب یا داسې د یوې واقعې ذکر هغه هم ورسره کوي. بیا دغه کتاب یې چې کوم د خاکو لیکلی دی، چې کوم 6م کتاب دی د خاکو، دا کې 19 خاکې دي، نو دغه ټولې خاکې د ادبي شخصیاتو، سیاسي شخصیات، مذهبي شخصیات، کلتوري شخصیات یا داسې شخصیات چې هغو د پښتنو دپاره، د پښتنو د سوسایټي یعنی ټولنې دپاره څه قسمه خدمات دي، هغه ټول یې پکې دوی ډېر په اسانه ژبه باندې شامل کړي دي. بله دا خبره چې نه صرف د دنیا نه تللي خلک کوم وفات شوي دي، بلکې اوس چې کوم ورته مونږ کومو ته لیجنډز ویلی شو، کوم خدمات ترسره کوي او بېلوسه یې کوي، هغه بېتاب صاحب ډېره په ښه ژبه باندې او په عام فهم انداز باندې مونږ تاسو ټولو ته وړاندې کړي دي. بل بېتاب صاحب لږه د تخلص نه بېتاب دی، نو دوی د انداز نه بېباک دي. کومه خبره چې د دوی په زړه کې هغه دوی په خوله باندې، په ژبه باندې هغه د هغې ذکر کوي. طنزیه انداز مطلب د مزاح چې کوم انداز دی، د مزاح په ژبه باندې هم کوي او د سنجیده چې کوم اسلوب دی په هغې باندې هم کوي. بله چې څومره هم درته ذکر شوي دي دغه 19 شخصیات، نو یقینا چې د دوی کوم خدمات دي، د دوی کوم خصوصیات دي، هغه یې موږ ته ښودلي دي او د دوی چې کوم یو ایز ا پاینیر که موږ ورته ووایو، ځکه چې ټولو نه زیات کار د پښتو په خاکه نګارۍ کې هغه ګل محمد بېتاب صاحب کړی دی. زما په خیال باندې چې هغه به بې ځایه نه وي، ځکه چې دومره ډېرې خاکې چې بار د دې ذکر وشو چې د 100 نه زیات یې لیکلي دي، نو باید چې صرف د بېتاب صاحب د خاکو په حواله د دوی چې کوم نور اړخونه دي که هغه مونږ پرېږدو او صرف د خاکو په اړه باندې په دوی لیکل وکړی شي، نو زما په خیال چې کتاب نه بلکې کتابونه به پرې چاپ کړی شي چې دا د بېتاب صاحب اعلی خدمات دي د پښتو دپاره او د پښتنو دپاره. نورې خبرې کول نه غواړم ځکه چې وخت کم دی، نور مشران به هم خبرې کوي. ستاسو ټولو ډېره ډېره مننه.